د زابل ولایت میزانې ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې په زیاته کچه وینې په دغه ځای کې موټر درولی دی. یو هغه د مخ ته موټر دی، یو دانه دغه دی. شاته بیرته ولاړ سه، شاته. د شپځي ځای در باندې ووینم، ګوره داسې لوړ راپورته سو. دغه دی ټوله شان راخېځولي وو، شېر نه یو وڅکي پاته سوې. د انځورو باغ دی، دا څنګه کره دی؟ وڅکي په خاطر د دې دی چې موږ نن غواړو چې یو ښایسته قابلي پلو، ښایسته د انځورو باغ دی، خدای پاک دی برکت پکښې ور واچي. ته پرېولم بالا به شلومبې برابرې کړو. داسې لوړه نقطه کې موږ ناست یو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د اختر شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. نو نن راغلي یو د زابل ولایت میزانې ولسوالۍ، هغه ولسوالۍ چې په زیاته کچه انار او انځر لري. نو موږ دې مانده ته راشوه سوي وو، بیخي ډېر په مانده کې رالو، تقریبا 6-7 ځایه په موټر راڅخه بند سوی. نو ډېر په تکلیف تر دغه ځای راورسېدو. اوس مو هم د ناستې دپاره ځای پیدا نه کوي. نو اوس بېرته ګرځو، یو ځای د ناستې دپاره ځای پیدا کوو. ډېر تکلیفي لاره وه. ګوره دغه تاسو یې وګورئ، وینې په دغه ځای کې موټر درولی دی، یو هغه د مخ ته موټر دی، یو دانه دغه دی. دا ټوله مانده دی. نو مخکې دا مانده داسې و چې لاره یې درلوده. ګوره دې خواته ښایسته ښایسته د انځورو باغونه دي. د انځورو په باغ کې بیا نسو کښېنستلی. بیخي تقریبا داسې نیم ساعت په دا مانده کې رالو، خو ښه ځای مو پیدا نه کوي. نو اوس دې وایي بېرته به وګرځېږو، ولاړ به سو مخ ته. یو ځای د غونه ښه ځای و چې دغه سو چې موږ هلته ودرېږو. نو بالا به فیصله وکړو. ګوره موټرانو په دوړو باندې دا راکم کړه. څنګه ډاکټر صاحب بېرته برګاش ده؟ یو وارې دونه تکلیف ها؟ چندانې منظره نه وه. او نو دې موټران یې بېرته را وګرځوله. بېرته ځو داسې چیرې کښېنو، انشاءالله بیا ستاسو سره شریکوو. خو مقصد دلته چې سم داسې موټر نه وي، دا فروډینګ دا پیدا نه کوي. دا د زابل ولایت میزانې ولسوالۍ ده. انار او انځر د دې ولسوالۍ دغه دی، دا د موټر حال دی. شاته بېرته ولاړ سه، شاته شاته خو بیا دی نه ځي. اکوا دغه رقم ځایو کې مقصد موږ لږ وژت لغه ور واچوه، مخ ته بېرته مه ځه چې سم یې دغه نه کړې چې ځای ونه ګورې. هغه د نورستان کیسه سوه. هغه ځای صحیح دی، موږ به یې وارې ولاړ سو، بیا به ځای پیدا کړو، بیا به خبرې کوو. ونه لوړه نقطه مې انتخاب کړې ده. اوس دغه جالۍ ماته پاته ده. ډاکټر صاحب زه به ځای وګورم. دا دې ته وایي بیداري. درې وه درځئ، زه به دا دروازې ور کوب کړم، بالا به د خیر دا به نو زه راپورته کړم. مجبوره یم نو، مجبوره یم زه بیا راپورته کړم. ماشاءالله تکړه یاست، مجبوریت پیدا. یاره دونه هم نه یم تکړه. وایي موبایل مې د لې پاته سو.
بسم الله الرحمن الرحیم. داسې خطرناکه بیکاره منظره مو وکړه، ډېره کمزورې، هېڅ خوند یې ونه کوي. موټرانو په تکلیف کړو. دغه اوس ما ته راپرېښی دی، وینې دا دونه دروند شی، دا د انځورو باغ دی، داسې لوړ د غره سر ته تقریبا پورته کېږو. دا که درته وایم چې زموږ د ژوند د خرابو منظرو څخه یوه منظره دغه ده. تقریبا دا دې ګوره اوس 2 بجې دي، تر دا د سهار تر دا اوسه موږ موټران چلوو، مخته شاته دلته، او اخر فاینل مم پر دغه ځای باندې زموږ دغه سوه خالي به کې ناست یو، زمونږ به ښورېدا نه سو. زموږ د اشپزي ځای در باندې ووینم، ګوره داسې لوړ راپورته سو، دغه دی، په دغه ځای کې موږ اشپزي تیاره کړې ده. سپینه غوښه مو ور واچوله. لوړ راپورته سو، وینې په دغه ځای کې، یعنې دا ګوره دا ټوله ځای ښه ځای دی، خو لاره یې ډېر تکلیفي ده، او زموږ ته په موټر کې وڅکې ایرې سوي دي. ټوله شیان راخېژولي وو، شیرینه یو وڅکې پاته سوې. د انځورو باغ دی، دا څنګه کره دی؟ ټوله یې په غره کې کرلی ده. و موږ پر دغه لار رالو شیرینه، ګوره دغسې لار، موږ پر دغه لار رالو. و تی پر کومه لار رالاست؟ یا تی نو ډېر په تکلیف سوي یاست؟ سمه لار سته. و ډېر ښه ځای دی شیرینه، اوبه هم سته، خو دغه دی، دا څه شی دی؟ دغه سوي دی؟ او تیار دغه سوي دغه دی. دا نو اوس ښه، خو داسې دغه یې ډېر شیرینه. دا ټوله د انځورو باغونه دي. د دوی اوبه سمې دي شیرینه؟ اوبه یې سمې دي؟ ښه. و که نه دا خو مانده ده، اوبه یې نه خرابېږي. واخه. و اوس ونه غورځېږم، لاره ډېره خطرناکه ده. دا وڅکې مو نه وای ایرې سوې بالا، نو دغه ته ضرورت نه و شوه کېدو ته. داسې هغه هلته د کوي سره ده، دغه پر روډ بیا بد د سړی په ښویېږي، دا بیا توت دی. دا ځای دغه لاره و چې موږ راوخاتو. په دې ځایو کې به ډېر په شوه کېدو کې احتیاط کوئ، که دا مازې وښویېدله نور بلا به مو پښه ماتې، یا به مو پښه ماتې، یا به مو لاس ماتې. په دې کې بیا بل دغه نشته ګنجایش، چې تی وایي موږ ته به تاوان ونه کړي. او د ساره خلک ورسره مخته دي، ځکه د دوی روزمره دغه کارونه، یا د ساره خلک چې دي هغه ټوله دا بدنونه یې ډېر پیټ ډنګر دي. څنګه ښایسته توت راتو سوي یو دانه او 2 دانې پراتو، دا ټوله قابلي توتان دي. بېرته دا لاندې باغ ته راغلم. دا زردالو ده، که چی شي د زردالو هم لکسې پیدا کېږي. دې وڅکې خو مو راپورته کړې، وڅکې په خاطر د دې دي چې موږ نن غواړو چې یو ښایسته قابلي پلو پوخ کړو. وینې دغه موټر دی، هغه بل موټر هلته بند پاته سو. بېرته نو مجبوره یې چې دا اثر ته زه ځان ورسوم. خو خیر ښه د سپورټ دپاره ښه ځای دی. مقصد که څوک ځان ډنګروي، هسې دلته یو 2 او 3 وارې پورته سي بالا، بیخي پر کومه لار زه رالم، داسې لکسې رالم. ډېره ښه سایه ده، خو دا بیا ځای نه لري د ناستې. دا ځایونه یې ګوره ډېر کم دي، او سړی پکښې ګرځېدای نه شي. ښایسته د انځورو باغ دی، خدای پاک دی برکت پکښې ور واچوي، چې ښه اصیل ځینې ټول کیسه ښکار. بله کم یې ستړی کړم، شیرینه ته یې ستړی کړې، بله کم یې ستړی کړم. شیرینه تا لږ چې وچکې شروع کړې. د خانزاد سره وایي زه به یې ښی درته پرېولم، بالا به شلومبې برابرې کړو. کابلي پلو خو نو یو څه وخت نیسي خانزاد، هغه دونه وخت نه نیسي. و داسې وینې، اوس دې خوند په وکړئ. باره سر به پسې وربند کړو. دا د انځر ماشاءالله سیزن د انځرو وای، بیا بیخي خوند کړی وای. غواړې ولاړ سمه انځر ووینم په تاسو.
دغه دې در معلومیږي. بسم الله الرحمن الرحیم چې دا ځای کومې خوا ته تللی بې لارې زه روان یم. دا ځای دا ډبرې چې ایښي دي چې دا چې دی زما د ډېره وخته فکر پکښې بند دی. ښه داسې هم د خونه رقمه ځای دی. داسې لوړه نقطه کې موږ ناست یو. دې ته وایي میزانه ولسوالي. سره میکس کو بیا کوم غابو ته اچوله نه ده و تې غوښه کې کښېږده خزه د غوښه به ګرمه کړي. بسم الله منځ کې کښېږده هم صحیح. پیټر ماډله یې ور واچوه. غوښه ډېره کمه شوه ځکه خوړینه شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم شوله ماډله ده یا نو پلو خو یې دغې خانزه ډېر وچ نه یو څه یې وګورو. ډاکټر صاحب ته بیا زوري راوستو یا ګیلاسان درته کو دا ګیلاسان ور واړوئ. ودرې ګیلاسان لوی څه دغه بوتل ور واړوه. ته دلته کښېږده دلته کښېږده. موږ هم د میزان ولسوالۍ څخه رالو. موټرانو بیا ډېر په زحمت راوایستل تر هغه راته بیا رالو دلته کښېناستو. دا سایې ته وینې یو اود دی یا د اوبو حوض دی. دلته مو کښېناستو ښه ولې ولاړ دا سړک دی او دا طرف د زابل ولایت وخوا ته تللی دی. او بس دا و زموږ د نن ورځې یو بلاک زابل ولایت میزانه ولسوالۍ کې چې بس دورې مو ورځ تېره کړه. ښه ډوډۍ مو وخوړه ښایسته پلو مو پخ کړی و ښه خوند یې وکړ. اوس دلې یو ګړی کښېنو د خیره چای مای څښو چې د ماښام لمونځونه مو کړو بیا انشاءالله ځو زابل ولایت مرکز ته. بس خدای پاک دې وکړي چې ستاسو ویډیو خوښه شوې. تر بیا ښه وخت ښې چارې د الله په امان.